سلامونه وخت مو بخیر. نن یکشنبه د تلي یا میزان 22 د اکتوبر 14 نیټه ده. پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سرټکي. خلیلزاد تازه د دوحې تړون په اړه خبرې کړي. د پښتنو لویه قومي جرګه او د نن نوې خبرې. او په افغانستان کې پانګونې ته د ترکي شرکتونو لیوالتیا. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. خلیلزاد ویلي د دوحې تړون پټې برخې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دوحې د تړون پټې برخې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه نه دي. خلیلزاد په یو پاډکاسټ کې چې پرون دوحه ډیبیټس خپور کړ وویل د دوحې تړون محرمې برخې د ترهګرۍ او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ارتباط دي. امریکا متحده ایالاتو د 2020 میلادي کال د فبرورۍ په 29مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. اسلامي امارت بیا په دې تړاو همیشه ویلي دي چې له امریکا سره د لاسلیک شوې هوکړه یې ټولې اعلان کړي دي او تر شا یې له چا سره کومه پټه معامله نه لري. اسلامي امارت دا هم بار بار ویلي دي چې امریکا پر شوي تړون عمل نه دی کړی او سره غړونه یې کړې ده. د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لویې جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه هم وکړه. د جرګې برخوال او د نیشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لویه جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټولو شویو اسنادو او شواهدو پر اساس وویل شول چې په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې تر 75,500 ډېر پښتانه په بمي چاودنو کې او هدفي بریدونو کې وژل شوي او 500 میلیونه او 80,000 بېکوره شوي. همداراز 6,000 او 200 تنه یې بېدرکه دي چې مړي او ژوندي یې معلوم نه دي. په مالیزیا کې افغان سفیر د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار سره کتلي دي. په مالیزیا کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د دغه هیواد د سفارت مشر د افغانستان لپاره د مالیزیا له ځانګړي استازي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار سره کتلي دي. دغه سفارت مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې په مالیزیا کې د افغانستان د اسلامي امارت د سفارت سرپرست نقیب الله احمدي د افغانستان لپاره د مالیزیا له ځانګړي استازي او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار له دادو احمد اعظم سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د مثبتو پرمختګونو او مالیزیا ته د پوهنې وزارت د مسؤلینو د سفر د ظرفیتونو د لوړولو په تعلیمي پروګرامونو کې د ګډون او له دولتي چارواکو سره د کتنو په باب خبرې وکړي. په دې کتنه کې دواړو لورو په راتلونکي کې د ګډو ګټو پر بنسټ د پیاوړو اړیکو د پراختیا هیله څرګنده کړه. یو شمېر ترکي شرکتونو په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین وایي د یاد وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د یو شمېر ترکي شرکتونو د مسؤلینو او استانبول چرام پاشا پوهنتون د 2 پروفیسورانو سره کتلي دي. په یاد لیدنه کې پروفیسورانو او ترکي شرکتونو استازو په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ اړوندو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او د دې ترڅنګ یې په دې هیواد کې د افغان انجینرانو او زده کوونکو د تخنیکي وړتیا لوړولو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې په دغه لیدنه کې ملا عبداللطیف منصور ویلي په افغانستان کې اوس مهال د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. د اوبو مدیریت او د انرژۍ پراختیا په برخه کې کافي سرچینې موجودې دي. د اوبو او انرژۍ سرپرست په دغه لیدنه کې د خپل 15 کلن پلان له مخې په دواړو سکتورونو کې د مقابل لوري سره مشخصې پروژې شریکې کړي چې مقابل لوری به پرې د لیوالتیا په صورت کې پانګونه وکړي. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم یو شمېر نورو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې په یاده برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې وه. د مرکزي اسیا سره د اسلامي امارت سوداګریزې اړیکې د پراختیا خواته روانې دي. یادې څرګندونې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د امام ابو حنیفه نندارتون د پای په مراسمو کې کړي دي.
د مولوي عبدالکبیر په خبره اوس مهال د مرکزی اسیا سره د اسلامي امارت اړیکې په مناسب حالت کې دي او یا د اړیکې به نورې هم پراخې شي. نوموړي په هیواد کې ورته نندارتونونه او غونډې ګټورې وبللي او زیاته یې کړه له دې لارې افغان او بهرني سوداګر کولی شي تر څو د یو بل سره خپلې تجربې شریکې کړي او ګټه ترې واخلي. د دې ترڅنګ مولوي عبدالکبیر د یو شمېر هیوادونو له لوري پر افغان صادراتي توکو د مالیې لوړول ناسم کار وباله او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت د افغانستان د سوداګرۍ لپاره بدیلې لارې په واک کې لري چې د هغې لارو به ګټه واخلي. سیاسي مرستیال همدارنګه وویل د اسلامي امارت له لوري په افغانستان کې بهرنیو افغاني سوداګرو او پانګوالو ته د کار او پانګونې غوره زمینه برابره شوي او باید ګټه ترې واخیستل شي. د نوموړي په خبره اوس مهال په هیواد کې د مالیاتو کچه ټیټه شوي او په دې برخه کې هڅې روانې دي ترڅو د مالیاتو کچه نور هم راښکته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن ویلي په یاد نندارتون کې چې 7 ورځې دوام وکړ د منځنۍ اسیا هیوادونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیه او جاپان سوداګرو برخه اخیستې وه چې یوازې 55 غروپي ایراني پانګوالو ته ځانګړې شوې وې. مسؤلینو د یاد نندارتون موخه کورنیو محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه، د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي اړیکو ټینګول او ترڅنګ یې په افغانستان کې پانګونې ته د کورنیو او بهرنیو پانګوالو هڅول یاد کړي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د کابل په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د هیواد کورنۍ تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه ورته نندارتونونه جوړ شوي دي. د سالنګونو لویې لارې پلان شوي کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. په همدې موخه د ټولګټو وزارت سرپرست ملا محمد عیسی ثاني د شمالي سالنګ، جنوبي سالنګ او دوشي خانجان سړک د کاري بهیر څخه لیدنه کړې ده. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره ملا محمد عیسی ثاني د سالنګونو لویې لارې د قراردادي شرکتونو له مسؤلینو وغوښتل ترڅو د یادې لارې پلان شوو برخو کارونه د ژمي د رارسېدو وړاندې بشپړ کړي. په ورته وخت کې د قراردادي شرکتونو مسؤلینو سرپرست وزیر ته ډاډ ورکړ چې د سالنګ لویې لارې د پلان شوو برخو کارونه به د ژمي د رارسېدو وړاندې بشپړ کړي. یادونې وړ ده چې د سالنګونو لویې لارې اړوند له تونل څخه تر 14مې ګالرۍ پورې د کانکریټ اچونې کار بشپړ شوی او 10مې ګالرۍ کارونه چې 5 په شمالي سالنګ او 5 په جنوبي سالنګ کې دي تر کار لاندې دي. همداراز په شمالي سالنګ کې د خانجان دوشي سړک د اسپالټ اچونې کارونه هم روان دي. قطر په افغانستان کې د زرګونه ټنه خوراکي توکو د مرستې اعلان کړی. د یاد هیواد د سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو ویلي دغه هیواد خپلې پراختیایي بودیجې په مرسته په افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو کسانو سره د خوراکي توکو د خوندیتوب او مصرف د ښه والي په موخه یوه پروژه پیل کړې ده. دغه پروژه د افغان سرې میاشتې په همکارۍ پلي کیږي چې په ترڅ کې به یې 800 کورنۍ چې 15600 کسان پکې شامل دي د خوراکي توکو له مرستو برخمن شي. د راپورونو له مخې یاده پروژه په فاریاب، فراه او هلمند ولایتونو کې پلي شي. د معلوماتو له مخې د دغه پروژې په لومړۍ برخه کې د هیواد په کچه 150 کسانو روزونکو ته 15 میاشتنۍ تخنیکي او مسلکي روزنیز ورکشاپونه ورکړل شول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د قطر د سرې میاشتې ټولنې د نړیوالو مرستو او پراختیا رئیس محمد صلاح ابراهیمي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې د دې هیواد په محرومو سیمو کې به 10 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د دې هیواد په محرومو سیمو کې به 10 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې له عمله به یې 250,000 کسان په ځانګړي ډول میندې او ماشومان د روغتیایي خدمتونو څخه برخمن شي. پاکستان به روانې زیږدیز میاشت کې د شانګهای همکاریو سازمان کوربهتوب وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د روانې زیږدیز میاشتې له 15 تر 14 نیټې د شانګهای همکاریو سازمان د 23 سرمشریزې کوربوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دغه سرمشریزه کې به د چین، روسیې، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان لومړي وزیران، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي چې دغه سرمشریزه کې به د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر ځانګړی میلمه وي او د منګولیا لومړی وزیر به په دغه سرمشریزه کې د ناظر ګډونوال په توګه ګډون وکړي. د شانګهای همکاریو سازمان دغه سرمشریزه کې به د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو او کلتوري همکاریو په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د یادولو وړ ده چې د شانګهای همکاریو سازمان ECO په 2001 کال کې د چین، روسیې او مرکزي اسیا څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا چې د پخواني شوروي اتحاد غړي دي رامنځته شو. او وروستی خبر مو د سپورټ له ډګره. غزني کې د لسګونو لوبغاړو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ د دغه ولایت په اندړ ولسوالۍ کې ترسره شوې چې 80 لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د سیالیو په پای کې د محمد انور اندړ لوبډلې د 40 نمرو په جوړولو لومړی، د محمد شلګروال لوبډلې د 14 نمرو په لرلو سره دویم او د ولی محمد لوبډلې بیا د 28 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم نمبر مقام خپل کړ. په ورته وخت بیا په دغه ولایت کې د سوک وهنې د غوراوي پړاو سیالۍ هم ترسره شوې. د سوک وهنې په سیالیو کې نوي ځوانانو او لوی عمر لرونکو 140 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د غزني په مرکز کې د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. یادو سیالیو یوه ورځ دوام وکړ او په پایله کې 14 لوبغاړي د یاد ولایت منتخب لوبډلې لپاره غوره شول. د یادونې وړ ده چې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بیلابیلو رشتو لپاره ټاکنیزې سیالۍ روانې دي. د موج نیوز درنو کتونکو ته د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.